پوهیږئ چې د ای آی په وسیله یوه نړیواله کمپنۍ هیک شوه او پوره 25 میلیون ډالر یې له لاسه ورکړل. په 2024 کال کې د سکیمرانو یوې ډلې په هانګ کانګ کې د یوې نړیوالې کمپنۍ مالي مدیر ته پیغام واستولو. ورته یې وویل چې ته باید فوراً زما مالي حساب ته پیسې واستوې، خو په دې جریان کې مالي مدیر شکمن شو او باور یې ونه کړو. خو د سکیمرانو دغه ګروپ یو لایف میټینګ یا ویډیو کال رامنځته کړ، ویډیو کنفرانس یې رامنځته کړ. کله چې لایف میټینګ سټارټ شو نو د دې کمپنۍ مالي مدیر هم په دې کې ګډون وکړو چې دې سره هغه باوري شو چې د همدې کمپنۍ هغه مشر مدیر او ورسره نور کارکوونکي هم موجود دي. په اصل کې حقیقت کې دغه کسان نه وو موجود او حتی د کمپنۍ مدیر او کارکوونکي نه وو، بلکې دا ډیپ فیک وو، یعنی د ای آی په وسیله جوړ شوي وو. نو د همدې کمپنۍ همدې سکیمر چې د مدیر په شکل څرګند شوی وو، ده ته یې وویل چې فوراً ته باید زما اکاونټ ته 25 میلیون ډالر واستوې. نو هغه مالي مدیر پرته له دې چې فکر وکړي هر څه حقیقت وګڼل او دې کس ته یې 25 میلیون ډالر واستول. او دا د سایبر سیکیورټي یا هم د انټرنیټ په برخه کې یو تر ټولو غټه پیښه ده یا غټه غلا شوې ده چې د ای آی په وسیله رامنځته شوې وه. نو ای آی که څه هم ګټې لري، د دې ترڅنګ همدومره خطر هم لرلی شي. داسې نور معلومات لپاره موږ در سره فالو کړئ.